د دې قاري په باره کې مکمل معلومات لرل او ټول به زما دا ویډیو ګورئ. د دې قاري دپاره به اواز چاته وایي ځکه چې دا ډېر په بېدردۍ باندې قتل کړی دی، یو خپل شاګرد قتل کړی دی. ویډیو به مکمل ګورئ. دې سټ چې تاسو ته قاري ښکاري د دې نوم عبیدالله دی او دا بل کس به ته ښکاري دې کس چې دی نو د دې نوم حسنین دی او دې دا عبیدالله قاري چې دی دا قتل کړی دی، د دنیا نه رخصت کړی دی. ویډیو راسره مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره به هم شیر کړئ چې څومره پښتانه زما ویډیو ګورئ که نه. دې قاري سره زیاتی شوی دی او د دې چې دی نو دې لږ ته سزا میلاوېدل ضرور پکار دي. ملګرو دې سټ چې تاسو ته نوجوان ښکاري د دې یو ماشوم ورور و که نه، دا ماسپښین ټیم چې دی نو مونځ له تلی و، د دې عبیدالله قاري چې دی نو دې سره به هم چکر له تلی و. بیا مازدیګر تقریبا 4 بجې ټیم وی چې عبیدالله چې دی نو د عبیدالله قاري چې دی نو دې وړو ته به سبق وایو. نو دغه هلک چې دی نو چېرته وهلی دی، نو دغه هلک چې دی نو په ژړا باندې کور ته تللی دی او خپل ورور یې راوستی دی. چې کله یې خپل ورور راوستی دی که نه، هېڅ کې ورور یې لګېدلی دی او عبیدالله قاري چې دی نو دی په چاړو باندې وهلی دی او مکمل طور باندې ختم کړی دی. د عبیدالله قاري نه چې کله ساه خوتو که نه، عبیدالله قاري ویل چې ما به دلته دفن کوئ که نه او ما به هلته نه وړئ ځکه چې زما مور پلار زما نه خبر نه شي. ځکه چې چې زما مور پلار زما نه خبر نه شي هغه به ودردېږي. د قاري سړي او د عام سړي کې دا فرق وي که نه. هغه وایي چې زما مور پلار ته زما په مرګ باندې هم درد ونه رسي. دا د قاري او دا چې دی نو څوک چې دین ووایي که نه، د دیني سبق ووایي، نو هغه الله پاک له دومره شعور ورکړی او دومره عزت ول الله پاک ورکړی چې هغه خپل مور له په مرګ مړ شي که نه، نو هم وایي چې زما د مور پلار له ما درد ور نه کړلی. او زمونږ عام خلک که نه اخلي که نه چاقو راوړي، چوړکۍ راوړي او راځي او یو قاري چې دی نو په بېدردۍ باندې قتل کوي. یو ماشوم له چې ته تربیت کوې که نه، هغه خامخا به وال خوري. داسې ده چې ته به یو ماشوم ته سبق وایې نو هغه خو داسې نه یادوي، نو چې ته ول وال نه ورکوې که نه، د هغه نه پس چې دی نو هغه سبق نه یادوي. زما ټولو پښتنو ته دا خواست دی یار د دې قاري سره ډېر زیاتی شوی دی او دا قاري ډېر په بېدردۍ باندې قتل کړی دی. خلکو دپاره ویډیوګانې جوړوئ او د دې قاري دپاره هر یو کس ویډیو جوړه کړئ، د دې لپاره اواز چوت کړئ چې دې ته دې هم انصاف میلاو شي. دې سره ولې زیاتی شوی دی، دغه کس ته دې ضرور سزا میلاو شي ځکه چې حسنین چې دی نو ډېر زیاتی کړی دی او یو قاري چې دی د دین ستن چې دی نو دی غورځولې ده، دین ستن وه او دې چې دی نو د دنیا نه رخصت راځي که نه، یو شاګرد راځي او د هغه د وجې نه چې دی نو یو استاد قتلېږي. هم که چېرته موږ چې دی نو یو کس ته سبق وایو او هغه باندې ګزار وکړو نو دا موږ زیاتی وکړو، ځکه چې یو کس چې دی نو سبق نه یادوي نو ته به خامخا ګزار کوې چې هغه ویرېږي چې هغه دا سبق یاد کړي. بلکې راشئ که نه یو قاري قتل کړی دی، ډېر د افسوس مقام دی که نه چې څومره کسان زما دا ویډیو ګورئ نو دا هر پښتون ته ورسوئ، دې کس ته سزا میلاو شي حسنین ته، ځکه چې دی یو ښایسته او خوبصورت کس چې دی نو د دنیا نه رخصت کړو. یو قاري چې دی نو هغه یې د دنیا نه رخصت کړی.